سم گایجم ټریډ گایجم خبرې کوي دا ویډیو لپاره سم گایجم ټریډ گایجم لکه د مار وسم بمبو هم تیسره مې دوم چوته مې کوم لکه مروت ځوانان دي د ممبلګری سره دی بنو والا ډیر کمزوري دی پتا کې په وښ باندې او په خره باندې دی بیا خو پاتې ژبنه. السلام علیکم. داړن کې لوی غر لکه ژمش په انتظار چوي لار ډیره ستونزمنه او سخته ځکه دا ټوله سفر په پښو کول دی. زما ملګري به وار په وار د ستړیا له امله په لارې کښېنستل. د دوی حوصله لوړولو لپاره ما د دوی سره چیلنج هم کښېږدی چې په لارې کې به زه نه کښېنم او نه به اوبه شمه د څو پورې چې غره سر ته نه یو ختلی. خو دا ملګري به وار په وار ستړي کېدل او کښېنستل به. ازته وخنده دا د سم گایجم ټریډ گایجم خبرې کوي دا ویډیو لپاره سم گایجم ټریډ گایجم لکه د مار وسم بمبو هم تیسره مې دوم چوته مې کوم شه دا چا دا کپیږي دومره چړای را کراسوله تړي سول دلته ما ولې کینه زنه کینم ابا ته ودرې دا ویوز کړ کورور لاره کې گواه اوسه ټیک دی گواه گوایم وبم نسکم دایم چیلنج وبم نسکم سم مسکا شپې به روټۍ نه خورې یا خورم نه 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 پوری سیولاړم بس بیا نه نه روټۍ بم نه یا روټۍ خورم کښېنم نه وبنشم بس دا سړی گواه زما او ستا چیلنج ولګېدی. په دې لاره کې مې یو څو کسان هم ویلو چې د مردان راغلي وو. هغه هم اړنکیل ته روانو خو د سختې لارې له امله دوی تسلیم سو او بیرته راوګرځېدل. لاره داسې ښکاره کېدل لکه یو څوک چې په پټه یو بل هېواد ته په ځنګلو کې روان وي. دا دی خو بیا کښېنستی دا لکي مروتیان د لکي مروت ځوانان دي دوی ممبلګري سره دلته رالس ټوله سره کښېنستل یو ما ورشد لا نه دنیا روڼا مړه شی نه سره خپل توکل روان دا نو چې موږ دی کړی وای چې یورپ ته تللي وای د دې شو د غلا په لار ډنکي مې لګولې مخکې سمو درپسې یو راځي یا د انډیا ډنکي به ولګو انډیا ته هم تللی مودي به په غرو کې د پښو سره تګ بیا یو جلا خوند لري. دا د ستړیا څخه انسان ته صبر او حوصله ورزده کوي. هر قدم سره انسان د ځان کمزوري ته ماته ورکوي. دا سفر یوازې بدن نه بلکې روح هم تازه کوي. د غرو یخ هوا د ونو خوشبو او د خاموش طبیعت اړتیا زړه ته نوې ساه ورکوي. دا د فطرت اصل ښکلا ده چې یوازې هغه څوک خوند اخیستی سي چې دا د نږدې څه احساس کړي. په پای کې د اوږد سفر وروسته موږ د غره څوکې ته ورسېدل. د لکي مروت ځوانان د خوشحالۍ له وجې ډانس او چغې شروع کړې. له دې له وجې اړنکیل خلک وبېرېدل او رالو او راته ویل چې موږ ګمان وکړي داسې نه پیران راغلي. موږ د دې څخه بخښنه وغوښتله او بیا ګیسټ هاوس وګرځېدل. انشاءالله خیره موږ ډېر وګرځېدل نو اوس دا دی فاینلي دې خواته رالو دلته دا هوټل دی دا مروتیان دا ګرده موږ په ګټه باندې ځای ونیوی درې کمرې دي نو هغه ډیل ورسره وسلو ارزو دا ماشوم ته وګورئ دم دا ټریک باندې ستا نوم چیش دی ستا نوم چیش صفحان هم دا دی دومره سفر وکړي ستړی سوې صفحان ډېر ستړی سو یخ نسته وایي ته باید یا زه په ویلا کې هم راولم په الوتکه کې دې هم راولم اوس روم پکې وسلو شله خیره د کمرې ویو به تاسو د ښکاره کوم دا ورته وګورئ څنګه په ډیزاین به دغه سوی دی. دلته ګوره دا چیش دی دا باتروم دی سوري دا باتروم دی او داسې دی ودرېږ لیسټ د چیش ته لګولی دی داسې دی لیسټ یې لګولی دی چې پلانی شی په لسو دی دا چکن کړی په 15000 روپۍ ده ته وده دی مشهوره شی به ده پکوړې په 3.5 دی چپس پر دغه دی 300 روپۍ دي چیش دی د سهار ناشته چی ده چکن بریانی په 5.5 روپۍ ده دال بول دال ماش 1500 چنه سر مثال شان ډېر ګران بس اور خوندور ځای دی ډېر ښایسته ځای دی ولې بس څه مه راته وایه د پنځه سبا ساعت انشاءالله راپورته سو دلته به ښه کښېنم دا ویو به ګوره در ښکاره کړم هغه هوټلان دا سینز ګوره به په تا
دا ځای به هم په تاسو باندې وینم د دې ځای څخه هم ویو در ښکاره کړم